کندهار ښاروالۍ د ښاري زیربناوو د پیاوړتیا او د ښار اوسیدونکو د ژوند د اسانتیاوو په موخه د ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅو کانکریټ کولو، جریو او سلیپونو د جوړولو پراخه پروژه په رسمي ډول پیل کړه. د کندهار ښاروالۍ ویان وایي دغه پروژه چې شاوخوا 14 میلیونه افغاني لګښت لري ټاکل شوې ده چې په راتلونکو 2 میاشتو کې بشپړه شي. د یادې پروژې له پلي کېدو سره به هره ورځ 38 کسانو ته د کار کولو زمینه ور برابره چې دا کار د اقتصادي ملاتړ او کارموندنې په برخه کې اغیزمن تمامیدلی شي. کندهار ښاروالۍ د 1415 کال لومړنۍ پروژه چې د ښار په مختلفو ناحیو کې د کوڅو د کانکریټ کولو، چریو او سلبونو د جوړولو پروژه ده. تازه یې رغنیزې چارې پیل کړې. دا پروژه به د ښار په مختلفو ناحیو کې تطبیقیږي او 14 میلیونه افغانۍ لګښت باندې راځي او ټولې چارې به تقریبا د 2 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. د دې پروژې د کار په اړه انجینران وایي چې کارونه به یې په معیاري ډول ترسره شي چې پر وینا یې د دې پروژې څخه په هر اړخیزه توګه دوی څارنه کوي. دا د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې د کانکریټ پروژه ده چې په هغه کې د کوڅو کانکریټ، چرۍ جوړول او سلبونه شامل دي. د دې پروژې لګښت تقریبا 14 میلیونه افغانۍ دی او د وخت چارې چې تعین شوي دي په 2 میاشتو کې تکمیلیږي او په مختلفو ناحیو کې جریان لري. کار به انشاءالله په ښه عالي کیفیت سره په ښه سم شکل سره ترسره کیږي او کوم مشکل به نه موجود او د ښاریانو د خدماتو لپاره به د وړ خوشوال وي. له دې سره هم مهاله بیا هغه خلک چې په یاده پروژه کې کار کوي خوښ دي چې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې او په دغه برخه کې له اسلامي امارت څخه منندوی دي. دوی د کندهار ښاروالۍ له فعالیتونو څخه په ټولیز ډول خوښي څرګندوي. کندهار غټ ښاروالۍ عمومي د اسلامي امارت موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ په کار په زمینه باندې سره مصروفه کړي، سره اخته کړي. ډېره زیاته مننه جنې کوو چې کار مې دلته نه کوي. ډېر ژوند سختو سره کارونه نه وه، مفلسیانې وې سره. اوس شکر دی الحمدلله چې دلته چې په کار اخته شوي، په خپل ژوند په خپل زندګي سره پوه شوي یو. شکر الحمدلله د هر څه څخه خوشحاله. ښاروالي کندهار ښاروالي زه ډېره مننه کوم چې زه په کار لګیا کړلم و خپل کار زمینه راته برابر کړله. خوشحال هستم دیگه امارت اسلامی هستم، اصلا کارم اینجا هست دیگه، سر پل آمدیم اینجا کار میکنیم. د سیمې ځایي خلک بیا وایي چې د پروژې وړاندې په دغه برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ول چې پر وینا یې د دې پروژې په بشپړېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. موږ دلته بیخي په تکلیف و خامه به موټر چې به معنا چیر بیخي به دوړې به وې، بیخي به حالات خراب و، خوند به نه کوي. شکر دی الحمدلله ډېر ښه خوند کوي چې جوړېږي. کار روان دی ډېر چابک، ښه خوند کوي چې سړک جوړ شي، ښه خوا پاکي سړکونه. ډېرې خټې وې، د دغه سیمې خلک چې وه ډېر ورسره په تکلیف وه، خو د وخت په تېرېدو سره انشاءالله دا د کار وسو او د دې سیمې خلک اوس د دغه کار څخه ډېر خوشحاله دي او د ښاروالۍ د کارکوونکو د ښاروال صاحب څخه ډېر منندوی دي چې دغه کارونه یې موږ ته وکړي. د یادونې وړ دی چې د پروژې د پرانستې مراسمو کې د کندهار ښاروالۍ د کار او ساختماني چارو رئیس انجینر عبدالرحمن سورګل، د ښاروالۍ تخنیکي ټیم او د محل یو شمېر اوسیدونکو ګډون کړی و. ګډونوالو د دې پروژې پیل د ښاري پرمختګ او د خدمتونو د معیاري کېدو په لور یو اغیزمن اقدام وباله.